ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا له مرکزي زندان څخه د لیدنې پر مهال د بندیانو وضعیت له نږدې وڅېړه، د هغوی ستونزې واورېدې او د حل ډاډ یې ورکړ. نوموړي وویل د محبس ژوند له ګڼو ستونزو سره مل وي او د بندیانو د وضعیت ښه کول د ولایتي ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځې په مناسبت د ترسره کیدونکو مراسمو او اړوندو تدابیرو د ارزونې په موخه مسؤلینو سره ناسته وکړه او د چارو د ښه تنظیم په اړه یې لازمې لارښوونې وکړې. ننګرهار کې د غیر معیاري سرو زرو پلور له امله 6 هټۍ وتړل شوې. د ننګرهار عدلي ریاست د زرګرانو اتحادیې په همکارۍ د جلال آباد ښار په اسحاقزي، میرویس او اتحاد مارکیټونو کې د سرو زرو د کیفیت د څارنې پر مهال د 6 زرګرۍ دوکانونو فعالیت د غیر معیاري طلایي توکو د خرڅلاو له امله وځنډوه. جلال آباد ښاروالۍ له لوري زموږ ښار زموږ راتلونکي تر سرلیک لاندې 9 ناحیه کې د ښار پاکوالي اشر ترسره شو. مسؤلین وایي د ښار د پاکوالي په موخه پیل شوی اشر به په ټولو ناحیو کې ترسره شي او له ښاریانو یې وغوښتل چې د ښار پاک ساتلو کې له ښاروالۍ سره بشپړه همکاري وکړي. د ننګرهار عدلي ریاست په مشرۍ د څارنې ګډ پلاوي د جلال آباد ښار په لومړۍ او 4مه ناحیه کې د وړو 2 هټیو یو ګودام د وړو د ټیټ کیفیت او کم وزن له امله وتړل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په هرات کې د ګلبهار هرات سیمټو د نوې فابریکې د بنسټ ډبرې ایښودلو په مراسمو کې وویل چې افغانستان د معاصرو او اقتصادي اړیکو له پلوه د سیمې په اقتصادي او سوداګریزو مناسباتو کې مهم ځای لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د خبرپاڼې له مخې ملا عبدالغني برادر اخوند د معاصرو اقتصادي اړیکو له پلوه موږ د خپل هیواد جغرافیایي، سیاسي او اقتصادي موقعیت ته د یوې اقتصادي او سوداګریز دروازې په توګه ګورو. خپل جغرافیایي سرحدونه مو د سوداګریزو اړیکو او مناسباتو په مرکزونو بدل کړي دي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو